औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट वेलकम बैक په نننی لیکچر کې به موږ د انیمل ټیشوز په اړه خبره کوو د پلانټ ټیشو په اړه کې موږ په مخکې لیکچرو کې خبره وکړه اوس په انیملز کې کوم ټیشوز د مونږ کېږي ټیک شو او دا غي د هر یو ټیشو د غي فنکشن سره د دې په اړه کې خبره کوو ټیک ده نو لاول خبره ساتي چې په انیمل کې زیاتره د سلور قسم ټیشو سره کېږي د مونږ کېږي ټیک ده یو ته موږ سوایو یو ته ولې کېږي اپیتیلیل ټیشوز بل ته ولې کېږي کنیکټیو ټیشوز بل ته ولې کېږي مسکولر ټیشو او بل ته ولې کېږي نروس ټیشو دا څلور قسم ټیشو څه کېږي دا زموږ سره په هیومن باډي کې څه کېږي یا په انیملز باډي کې څه کېږي دا مونږ کېږي ټیک شو اوس په دې کې د هر یو سوای د هر یو ډیټیل وایو چې د دې کارونه صحیح شو اول په دې کې زموږ سره اپیتیلیل ټیشو نو اپیتیلیل ټیشو کې these tissues are composed of continuous sheets of cells په دې کې چې کوم سیلز دي کنه هغه د قشن د شیټ په شکل کې سری هغه ریوزي شي دی او سې جوړ کړي دی یو کنټینیوس لیر جوړ کړي دی صحیح شو دي سیلز جوړ کړي دی شیټس جوړ کړي په یو بل باندې پاسه د قشن دی صحیح شو دا شیټس دي دا کنټینیوس دي مطلب په دې کې سګیپس هغه نشته او د باډي سره جوړ کړي اوټر پارټ هم جوړ کړي دی او کوم چې انر پارټس دي کوم چې د ارګنز د انر لاینینګ دي د هم سکړي دی جوړ کړي ټیک شو بل خبره cells are flattened and elongated په دې کې چې کوم سیل دی هغه سری هغه فلیټډ دي او elongated دي مطلب په لید کې هغه سری هغه سی وایي ټیک شو مثال لدی سره لکه اپیتیلیل سیل په کوم ځای کې مونږ کېږي نو سکن از کمپوزډ اف اپیتیلیل ټیشو سکن زموږ د سره جوړ دی هغه د اپیتیلیل ټیشو نه جوړ دی شو د سکن کار څه دی ویچو separated the inner body from the outer environment او د سکن څه چل کړی دی زموږ چې کوم انټرنل باډي ارګنز دی یا انټرنل انوایرنمنت هغه د سره جدا کړی دی د اوټر انوایرنمنت هغه جدا کړی دی نو سکن د سره جوړ دی هغه د اپیتیلیل ټیشوز نه جوړ دی شو یو کار شو بل epithelial tissues are also present in the lining of lining مطلب سره دا کم چې زموږ ارګن دی د ارګن د دنه طرف ته د دیوالونه نه دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي لاینینګ هغه ته ولې کېږي لاینینګ لکه مثال په تور باندې زم سره دا یو ارګن شو مثال په تور باندې زم سره دا زم سره سټمک دی ورکه د سټمک ډایګرام ټاکو کنه مثال په تور باندې زم سره دا زم سره سټمک دی صحیح شو نو د سټمک د دنه طرف ته د دیوالونه چې کوم دي کنه د تم غسوایو د ته ولې کېږي لاینینګ نو دا په کوم ځای کې موجود دي کم چې د دې هالو ارګن دا لاینینګ دی په دغه ځای کې دا موجود دي صحیح شو لکه جی آی ټي ګیسټرو انټسټینل ټریک مطلب زموږ چې کوم ډایجسټیو سیستم دی لکه مثال په تور باندې اسابیګا شو سټمک شو سمال انټسټاین شو لارج انټسټاین شو په دې کې څه موجود دي په دې کې دا اپیتیلیل ټیشوز موجود دي صحیح شو د دې نه علاوه دا ریسپایریټری ټریک او په ډایجسټیو ټریک او په ریسپایریټری ټریک لکه مثال په تور باندې زموږ چې کوم سره ټریک یا د برانکای د پدې کوم څه موجود دي پرې کې د اپیتیلیل ټیشوز موجود دي صحیح شو او کوم چې زموږ ایکسکریټری ټریک ته مثال په تور باندې زموږ یوریټر شو او یورینری بلیډر شو پاره کې څه موجود دي پاره کې دا اپیتیلیل ټیشوز موجود دي صحیح شو نو دا زموږ سره اپیتیلیل ټیشوز ده دوه نمبر پرې کې څه شروع کیږي کنیکټیو ټیشوز پرې کې شروع کیږي نو خبره ساتي په انیملز کې د کنیکټیو ټیشوز کار سره دا زیاتره د سپورټ کوي دا سپورټ پرووایډ کوي دا سری د پاسل کې دا سپورټیو ټیشو دي دا پاسل کې سری دا سپورټیو ټیشوز دي مطلب دا انیمل له سور کوي یو قسم سپورټ دا ور کوي ټیک دا وغه څنګه مخکې وایو بل cells are present in the extracellular material اوس په دې کې د سیلز کوم ځای کې موجود دي د سیل چاپیره سره ایکسترا سیلولر میټیریل لکه مثال په تور باندې کوم غدا وګورو مثال په تور باندې زموږ سره دا زموږ سره یو کنیکټیو ټیشو دی زموږ سره دا کنیکټیو ټیشو دی صحیح شو اوس په دې کې دا ریډ کلر باندې دا چې کوم دي کنه دا زموږ سره سیلز دی دا زموږ سره سیلز دی او د دې سیل نه چاپیره دلته کې صحیح په دې ځینو کې دلته کې څه موجود دي دلته کې یو قسم سولوشن ټایپ میټیریل موجود دی او دغه سولوشن ټایپ میټیریل د څه ولې کېږي دې ته ولې کېږي ایکسترا سیلولر میټیریل او یا دې ته ولې کېږي میټرکس دا خبره استه دې ته بل څه ولې کېږي دې ته ولې کېږي میټرکس او تاسو ولې کېږي او ایکسترا سیلولر میټیریل هم دې ته ولې کېږي صحیح نو مطلب پدې کې سیل او د سیل سره سیم میټرکس دا دوه خبرې پدې کې سو امپورټنت دی یا ټیک ده types of connective tissues was the connective tissues زموږ سره زموږ په انیملز یا په هیومن باډي کې د دې سری د دې مختلف قسمونه دي ټیک شو پای کې اولنې قسم چې کوم د هغه تم غسوایو هغه ته ولې کېږي لوز کنیکټیو ټیشو سو ته ولې کېږي لوز کنیکټیو ټیشو اوس پدې کې چې کوم میټرکس ده کنه میټرکس contain loosely packed collagen fibers
پدې کې څه موجود دي پدې کې یو پروټین موجود دی دغه پروټین ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي کولاجن پروټین څه ته ویل کېږي کولاجن پروټین او کولاجن پروټین سره د تارونو په شکل کې د تارونو په شکل کې او د تارونو ته موږ څه وایو دغه ته ویل کېږي فایبرز کولاجن فایبرز پدې کې موجود دي خو دا کولاجن فایبرز د دومره مضبوط نه مطلب لوزلی پیک دي دا صحیح دا لوزلی پیک دي صحیح شو بل خبره widely distributed under the epithelial tissue او دا زیاتره په کوم ځای کې موجود دي کوم چې epithelial tissue موږ کنه د epithelial tissue نه د لاندې موجود دي د epithelial tissue نه د لاندې موجود دي صحیح شو loose connective tissues دا د epithelial tissue نه د لاندې موجود دي دوه خبرې شوې او درېمه خبر دا د دې کار سره hold the organ at their specific place او زموږ په باډي کې چې څومره هم ارګن دی هغه په خپل ځای باندې پراته دي هغه د خپل ځای نه خوځي راخوځي نو دا د څه د لاسه د دې لوس کنیکټیو ټیشو د لاسه نو د دې کار څه شو هغه دا شو چې دا څه کوي دا ارګن په خپل سپیسیفیک پوزیشن باندې مینټین ساتي هغه ارګن اخوا دیغه مومنت ته نه پرېږدي صحیح شو نو دا د چا کار شو دا د لوس کنیکټیو ټیشوز کار شو صحیح شو دوی نو باندې کې سره چې فیبرس کنیکټیو ټیشو اوس په دې کې صحیح زم سره میټرکس کنټین ټایټلی پیک کولاجن فایبر اوس په دې کې قصه سره د دې پر میټرکس کې اوس موجود دي په دې کې هم کولاجن فایبرز موجود دي خو د کولاجن فایبر سره دا ټایټلی پیک دي مطلب دا صحیح دا ټایټ شي په دې کې ټیک شو او دا څه د څه جوړ کړي د فارم د ټینډنز ا لیګمنٹ ام د ان د باډي او زوم په باډي کې چې څومره ټینډنز او لیګمنټس هغه د سن جوړ دي هغه د فیبرس کنیکټیو ټیشوز نه جوړ دي اوس ټینډن او لیګمنٹ موږ څه ته وایي شو مونږ ته پته را چې زموږ په باډي کې سره زموږ باډي چې کوم سکeleټن دی هغه د سره جوړ دی هغه د بونز نه جوړ دی هغه د سره جوړ دی هغه د بونز نه جوړ دی او د بونز ته ساټه شي دی سپیشل ټایپ اف مسل زی ته شي چې هغه ته موږ سو سکeleټل مسل اوس دا مسل د دې بون سره سو کنیکټ کوي د دې لپاره کنیکټیو ټیشو سره هغه ریسپانسیبل دی دغه کنیکټیو ټیشو ته موږ سو وایو دغه ته ولې کېږي ټینډنز یعنی د ټینډن کار سره د مسلز بونز ته کنیکټ کوي دا څه د چا کار دی دا د ټینډن کار دی اوس لیګمنټ څه کار کوي مونږ ته پته زموږ په باډي کې مختلف قسم جوینټس هم دي کنه لکه مثال په تور مندا یو بون دی او دا سره دا بل بون دی دا بون په خاص پوزیشن باندې دا ساتل دا د یو خپل ځای نه خوځي راخوځي نو دا کار د چا دی دا د لیګمنټس نه پر لیګمنټس کې دا دوه بونزو د جوینټ په لوکیشن باندې یو ځای کول دا د چا کار دی دا د لیګمنټ کار دی صحیح شو نو دا لیګمنټ څه جوړي دا جوینټ جوړي په جوینټ جوړولو کې د دې کار دی او ټینډن څه کوي ټینډن نو زموږ د مسل چې کوم دی دا څه ته کنیکټ کوي دا بون سره کنیکټ کوي بیا د پس کې هیلپ ورکوي دا په مومنت کې دا هیلپ ورکوي صحیح شو نو فیبرس کنیکټیو ټیشو دا موږ چې د سریزم سره ټایټلی پیک کولاجن فایبرز پرې کوم دی کېږي او د سره جوړ کړي زموږ په باډي کې ټینډنز او لیګمنټ جوړ کړي ټیک شو دریم نمبر چې کوم دی هغه ته موږ سو ایډیفیوس ټیشوز نو په دې کې څه موجود دي په دې کې موجود دي په لارج اماونټ کې لیپټ ډراپلیټس په دې کې موجود دي مطلب دا څه کوي د لیپټ سٹور کوي دا څه چل کوي دا څه ټیشو دي چې دا څه سٹور کوي د لیپټ سٹور کوي او لیپټ وز دا سٹور کوي د سر پر د دې کارونه سدي نو خبره یا ساتي فاوند لول خدا پیژنه د مونږ کې په کوم ځای کې نو فاوند اراوند د کډنیز د کډنی نه اراوند د کډنی شاپیره د مونږ کې ټیک شو بل انډر د سکین زوم چې کوم سکین د دینه لاندې د مونږ کې ټیک شو او د دین علاوه کوم چې زوم ابډامینل ریجن دی په هغه کې د مونږ کې ابډامینل ریجن نه دی ابډامینل ریجن په دغه ځای کې سکی په دغه ځای کې د مونږ کې ټیک شو د دې کارونه سني یو خدا چې دا زم سره لیپټ دی نو د لیپټ کار دا چې دا سور کې د انرژي ورګي دا سور کې د انرژي ورګي یو کار د دې دا نه بل کار د دې دا کوي کنه چې دا سکه د انسولیشن کار کوي زونګ باډي زیاتر یخېدو ته نه پرېږدي مطلب چې د دې نه هیټ بهر ته ایمیټ نشي نو دا څه کار کوي د انسولیشن کار کوي او د دې نه علاوه دا څه کوي ارګن له سپورټ او یا پروټیکشن ورکوي ارګن له سور کوي سپورټ یا پروټیکشن ورکوي مطلب د دې کار د څه دی هغه د شاک ابزاربر دی د چا دی د شاک ابزاربر دی چې د ارګن شي د اکسیډنټ یا د لاسه ډیمیج نشي صحیح شو نو دا د چا کار دی د ایډیفوس ټیشو کار دی ټیک شو سلورم نمبر چې پدې کې نه نو هغه څنګه سوالو کارټیلیج هغه ته ولې کېږي اوس کارټیلیج په دې په میټرکس کې څه موجود دي بندل اف کولاجن فایبرز پدې کې موجود دي مطلب اوس پدې کې د کولاجن فایبر کوانټیټي سره هغه پرې کې سیوا ده کولاجن موږ د زم سره د پروتین دی اوس دا کارټیلیج مونږ کې په کم ځای کې نو خبره ستې د زوم په نوز کې مونږ کې صحیح شو دا مونږ کې په ایر پین نه کې کم چې د ایکسټرنل ایر د پدې کې د مونږ کې په ټریکیا کې د مونږ کې په لیرنګز کې د مونږ کې ټریکیا او لیرنګز زوم د ریسپایریټری پاثوي سره د دې پارټس شو او د دې نه علاوه په کم ځای کې مونږ کې کم زوم چې لانګ بونز دي مطلب زموږ د خپو د کم لانګ بون چې دي او یا د لاسونو دا د دې په اینډز باندې لګېدلي صحیح شو لکه مثال په تور باندې کوم غدا وګورو په دې طریقه باندې مثال په تور باندې یو بوندوم سره دا یو دی او یو بوندوم سره هغه دا یو دی نو د دې په اینډز باندې د لګې صحیح په دې ځای باندې صحیح کارټیلیج
په دې ځای باندې او د دې کارټیلیج د دې لاجیک دا دی کنه چې دا څه ورکوي دا په مومنټ کې بیا هیلپ ورکوي دا په مومنټ کې بیا هیلپ ورکوي صحیح شو نو دا څه د لانګ بون په اینډز باندې څه کېږي دا مونږ کېږي صحیح شو بل د دې دا کار دی کنه چې خو دا شیپ مینټین کوي لکه مثال په تور منځ چې کوم نوز دی د دې یو پراپر شیپ دی زموږ دا کوم ایکسټرنل ایر چې کوم دی نو د دې سره د دې پراپر شیپ دی نو دا د شیپ مینټین ساتي او بل دا چې دا څه پرووایډ کوي دا فلیکسیبিলিټي پرووایډ کوي مطلب کفرس کدا کارټیلیج مونږ کمپریسم کو او بیا موږ پریدو په خپل حالت باندې د خپل پوزیشن واپس کوي هغه مینټین کوي خپل شیپ واپس کوي هغه مینټین کوي نو دا رسد لاسه ځکه چې د کارټیلیج هم سره د فلیکسیبل دی دا سره هم سره د فلیکسیبل دی شو نو دا څه پرووایډ کوي شیپ پرووایډ کوي د دین علاوه دا فلیکسیبিলিټي پرووایډ کوي ټیک شو پنځم نمبر چې کوم دی نو هغه ته موږ سوا یو بونز هغه ته ولکې اوس په دې په میټرکس کې څه موجود دي د دې په میټرکس کې کولاجین فایبرز هم موجود دي او په دې کې زموږ سره کیلشیم سالټ هم موجود کیږي اوس د بونز او کارټیلیج دا تقریبا سړي دا یو شان دي ځکه په دې کې هم دلته کې کولاجین فایبرز موجود کیږي او په بونز کې هم زموږ سره کولاجین فایبر موجود کیږي خو ډیفرنس په دې کې په کوم ځای کې راځي په کارټیلیج کې کیلشیم سالټس نه او په بونز کې زموږ سره کیلشیم سالټس هغه موجود دي دا غي د لسدا بونز سره د سترانګي او د کارټیلیج سره د زموږ سره مطلب د فلیکسیبل دی دا سره د فلیکسیبل دی ټیک شو بل خبره د بونز کار سره زموږ په باډي کې بونز پرووایډ دا خو یو باډي له سور کې شیپ ور کوي پراپر شیپ باډي دا پرووایډ کوي بل دا په سټرکچر کې هم ورکوي هیلپ ورکوي صحیح شو د دې نه علاوه دا په موومېنټ کې هم هیلپ ورکوي دا څه سٹور کوي دا کیلشیم سالټ هم سٹور کوي ځکه زموږ په باډي کې هم سره کیلشیم خپل لیول دی صحیح شو کفرس کدا د نارمل لیول نه سکیږي دا سیوا کیږي نو زموږ په باډي کې یو میکانیزم دی هغه ته موږ سوایو د هارمونز هغه ته موږ صحیح شو دا غي هارمون په ماده سره دا سکیږي هارمونز دا سکی دا راکموي او په کوم ځای کې سٹور کوي په بونز کې دا سٹور کوي ټیک شو او د دې علاوه د دې بونز په ماده سره څه جوړیږي بلډ سیلز هم په باډي کې سکی دا جوړیږي په دې کوم چې لانګ بونز دي کنه په دې کې یو فیټي سبسټانس هغه ته موږ سوایو هغه ته ولکېږي بون میرو هغه ته ولکېږي دا بون میرو په کوم ځای کې دا په بونز کې دا او د دې بون میرو کار دی کنه چې دا څه پروډوس کوي دا د بلډ سیلز څخه دا پروډکشن کوي نو هغه وایټ بلډ سیلز هم دي او ریډ بلډ سیلز هم دي نو د دې سیل پروډکشن څو کوي هغه زموږ سره بونز کې په بونز کې بون میرو کې خاص کر صحیح شو نو دا سره دا زموږ سره د بونز شو دا فنکشن شو شپږم نمبر چې په دې کې راځي هغه څنګه سوایو هغه ته ولکېږي بلډ نو خبره ساته بلډ زموږ سره د کنیکټیو ټیشو یو سپیشل ټایپ دی سپیشل ټایپ اف کنیکټیو ټیشو ولې په دې کې چې کوم میټرکس دی نو هغه سره هغه فلویډ دی هغه سره هغه فلویډ دی مطلب دا په لیکوډ سټیټ کې دی او دغه د بلډ دی میټرکس ریجن تمګه سوایو یا د فلویډ ریجن تمګه سوایو د ته ولکېږي پلازما د دې سو ولکېږي پلازما او په دې پلازما کې بیا سمون دی کېږي سیلز مون دی کېږي او سیلز مون ته پته ده یو په دې کې سره ریډ بلډ سیلز راځي یو په دې کې وایټ بلډ سیلز راځي بل په دې کې سره راځي پلیټلیټس په دې کې راځي شو نو دا څه د درې قسم سیلز په دې کې څه کېږي دا مون دی کېږي کوم کا د بلډ د فنکشن خبرو کو نو د بلډ کو ډیر شیپ فنکشن دی خو په دې کې یو فنکشن تاسو دا ساتي چې دا په ترانسپورت کې هیلپ ورکوي ترانسپورت څنګه مثال په تور باندې زموږ باډي مختلف پارټس دا سوړي دا خوراک وړي او د خوراک نه بیا ساقلی هر یو سیل انرژي اخلي نو دا سو خوراک وړي هر یو سیل ته د بلډ وړي یو کار شو بل کار دار کنه چې دا زوم په باډي کې د ګیس سکه د ترانسپورت کې لکه زوم په باډي کې څه د اکسیجن ضرورت هر یو سیل ته نو دا اکسیجن ګیس وړي او په کم سیل کې چې دا کاربن ډای اکساید ګیس جوړیږي نو د دې ایکسکریشن ضرورت پیخي کنه نو دا لنګس ته څوک راوړي دا کاربن ډای اکساید ګیس دا هم واپس دا بلډ راوړي صحیح شو نو په ترانسپورت کې دا هیلپ ورکوي بل کار دی نه کنه کوم چې ویست میټیریل دی هغه د دې باډي نه د سپ مر سره ریمو کیږي د بلډ په مر سره دا ریمو کیږي نو یو خو د دې کار دی چې په ترانسپورت کې دا هیلپ ورکوي او بل کار دی دا کنه چې دا په سکه هیلپ ورکوي په ایمیونټي کې دا کار ورکوي په سکه دا کار ورکوي په ایمیونټي کې مثال په تور باندې زموږ باډي ته یو پیتوجین څه شو هغه انټر شو پیتوجین څه ته وایو هر هغه ارګانیزم چې هغه څه کاس کوي هغه ډیزیز کاس کوي یا هر هغه سبسټانس چې هغه څه کاس کوي هغه ډیزیز کاس کوي اوس مونږه د دې پیتوجین نه څوک بچ کی د دې لپاره زموږ په بلډ کې خاص قسم سیلز موجود دي چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي وایټ بلډ سیلز وایټ بلډ سیل ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي آرمي اف د باډي او یا دې ته ویل کېږي سولجر اف د باډي نو دا موږ دغه انفیکشن نه سکه دا بچ کی نو موږ چې د کله د انفیکشن نه بچ کی دغه پروسس موږ سوایو دغه ته ویل کېږي ایمیونټي نو د بلډ په ترانسپورت کې هم کار دی او په ایمیونټي کې هم د کار دی صرف نو دا زموږ سره
دا زموږ سره کنیکټیو ټیشو او د هغې سره د هغې زموږ سره په باډي کې د دې مختلف ټایپس دي. صحیح شو. دریم نمبر چې کوم دی هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي مسکولر ټیشو. اوس مسکولر ټیشو دا مسکولر ټیشو چې که نه کوم سیلز نه جوړ دي که نه په دې سیل کې د څه پاور وي د کنټریکشن او د ریلیکسیشن. مطلب دوی خپل سایز څه کوي هغه کچې او د خپل سایز بیا څه کوي بیا غټوي. مطلب دا څه کوي چې کله خپل سایز وړوکی کوي نو هغې ته موږ کنټریکشن وایو، چې کله خپل سایز څه کوي هغه غټوي هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي ریلیکسیشن. نو په دې سیل کې څه په دې مسکولر ټیشو کې هم دغه سیل دی او په دې کې د کنټریکشن او د ریلیکسیشن پاور موجود دی. ټیک شو. بله خبره زوم په باډي کې مسکولر ټیشو هغه مطلب کم کم ځای کې دا موجود دي یا کم کم سیستم دی جوړ کړی. نو یو خو د سکلیټل مسل جوړ کړی دي. سکلیټل مسل دا سری د زوم سره مسکولر ټیشو دي. صحیح شو. دغه شان سموث مسلز دا د مسکولر ټیشو یې سره او دغه شان کارډیک مسل چې کوم دی نو زوم سره د مسکولر سیستم سره یا د مسکولر ټیشو سره دا یې سره. صحیح شو. د دې کار سره نو خبر یې ساتي. سکلیټل مسلز دا هغه مسل دي چې دا ستاټی شي دا زموږ سکلیټن ټاټی شي اٹیچ ټو دا سکلیټن وذ د هیلپ اف ټینډنز. دا خبره الریډي موږ دلته کې وکړه چې ټینډنس چل کوي دا مسلز بونز ته او یا سکلیټن څخه دا اٹیچ کوي. یو خبره شو. بله خبره د سکلیټل مسل چې د کم سیل نه جوړي نو دا سیل سره دا لانګ دي. مطلب دا سری اوږده دي سایلنډریکل دي مطلب سلندر په شان دي او دا سری دا سټرایټډ دي. دا سری سټرایټډ مطلب دا دی کنه مثال په تور باندې زموږ سره دا زموږ سره د سکلیټل مسل سره دا سیل دی نو په دې کې د قشان پټي په دې کې د قشان ته په دې طریقه باندې صحیح دا پټي نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي سټرایټډ. چې په کم مسل کې دا پټي هغې ته موږ څه وایو سټرایټډ او چې په کم مسل کې دا نه هغې ته موږ څه وایو انسټرایټډ هغې ته ویل کېږي. نو د سکلیټل مسل چې کوم سیلز دی هغه څه دي هغه سټرایټډ دي. ټیک شو. و د دې کار سره دا هیلپ ورکوي in the movement of the body. خو کوم مومنټ او ولنټري مومنټ او اوس ولنټري ان ولنټري څه ته ویل کېږي. زوم په باډي کې بعضې نه ایکشن داسې کنه بعضې کارونه چې هغه زوم په کنټرول کوي هغه زوم په کنټرول کوي. نو کوم کارونه چې موږ په خپل کنټرول کې ساتو هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي ولنټري ایکشن. او کوم کارونه چې زوم په کنټرول کې نه هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي ان ولنټري ایکشن. نو دلته کې د سکلیټل مسل کار سره چې دا زوم د باډي په مومنټ کې هیلپ ورکوي. خو کوم مومنټ او کوم چې ولنټري مومنټ مطلب هغه مومنټ کوم چې زومګه په کنټرول کې. ټیک شو. دا څه شو دا زموږ سره سکلیټل مسل شو. دویم چې کوم دی هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي سموث مسل. نو دا په کوم ځای کې موندل کېږي فاوند ان د والز اف هالو ارګن. کوم چې زموږ هالو ارګن دي د هغې په دیوالونو کې دا موندل کېږي. کوم چې هالو ارګنز دي د هغې په دیوالونو کې دا موندل کېږي. لکه مثال په طور باندې زموږ اسافیګس دا سره دا یو هالو ارګن دی د دې په دیوالونو کې دا موندل کېږي. صحیح شو. زموږ سټمک یو هالو ارګن دی د دې په دیوالونو کې دا موندل کېږي. زموږ چې کوم سمال انټسټاین او لارج انټسټاین د دې په والز کې څه کېږي دا موندل کېږي. کوم چې یورینري بلیډر دی د دې په والز کې څه کېږي دا سموث مسلز دا موندل کېږي. ټیک شو. بل cells are spindle shaped and unstriated. اوس دا سیل چې کوم دی کنه په دې کې دا پټي نشته یو خبره او دا سری د سپینډل شیپ دی. سپینډل شیپ موږ د شیپ ته وایو. دا قسم شیپ نه دی دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي سپینډل شیپ. صحیح شو. او دا څه کې هیلپ ورکوي هیلپ ان د مومنټ اف سبسټانس او دا په څه کې هیلپ ورکوي د سبسټانس په مومنټ کې دا هیلپ ورکوي. لکه مثال په توګه باندې یورینیشن او د بلیډر د امټینګ چې کله کېږي نو دا څه په وجه باندې کېږي د دې سموث مسل په وجه باندې کېږي. صحیح شو. کله چې موږ څه کوو نوړې زموږ چې کوم بولس د ماوث نه هغه پاس کېږي او چېرته چې سټمک ته ځي دا د څه په وجه باندې ځي په اسافیګس کې چې د دې کوم مومنټ دا د څه در سره دا هم د دې سموث مسل د سره. صحیح شو. کوم خوراک چې هغه په سټمک کې سټمک پاږي کې څه د پروتین پارشل ډایجیشن وکړي او د سټمک نه دا چېرته ځي بیا سمال انټسټاین ته ځي نو دا د څه په وجه باندې ځي دا د سموث مسل د لاسه ځي. صحیح شو. نو دا څه کې هیلپ ورکوي په مومنټ اف سبسټانس کې دا هیلپ ورکوي. او بله خبره یې ساتي چې دا زموږ سره دي انولنټري ایکشن دي. مطلب د سموث مسل چې کم کنټریکشن او ریلیکسیشن دی هغه زموږ په کنټرول کې نه دی. د سموث مسل چې کم کنټریکشن او ریلیکسیشن دی دا زموږ په کنټرول کې نه دی. نو دا سری دا انولنټري دی. ټیک شو. بله خبره اخري چې کوم دی هغې ته موږ څه وایو کارډیک مسل. نو خبره یې څه دی کارډیک مسل اونلی په کوم ځای کې موندل کېږي دا په هارټ کې موندل کېږي. په کوم ځای کې دا موندل کېږي دا موندل کېږي په هارټ کې. یو خبره د هارټ نه علاوه په بل ارګن کې دا نه موندل کېږي. صحیح شو. بله خبره دې آر انولنټري. اوس د هارټ چې کوم کنټریکشن ریلیکسیشن دی یا د کارډیک مسل چې کوم کنټریکشن ریلیکسیشن دی د زموږ په کنټرول کې نه دی هغه په خپله مرضی باندې لګي. ټیک شو. او بله خبره help in the pumping of blood. د کارډیک مسل کار سره دا په هارت کې مونږ کې ګو د هارت کار دا دی چې دا سور کې دا مکمل باډي پارت له سور کې بلډ سپلای کوي کنه
بلډ ته پمپ کوي کنه نو دا د چا کار شو دا زموږ سره د کارډیک مسل چې دا پمپینګ اف بلډ کوي ټو آل پارټس اف د باډي ته دا زموږ سره شو دا زموږ سره شو مسکولر ټیشو اخرنه چې کوم دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي نروس ټیشو نو خبره ساتي نروس ټیشو د سره جوړیږي دا هم د سپیشل ټایپ اف سیل نه جوړیږي چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي نیورونز هغه ته څه ولې کېږي نیورونز هغه ته ولې کېږي و د دې نیورون یا د نرو ټیشو د دې کار سره help in the transmission of nerve impulse د دې کار دا کنه چې دا زوم په باډي کې د سر ټرانسمیشن کوي د نرف امپلس ټرانسمیشن کوي اوس نر امپلس کومه ستوایو زوم په باډي کې چې کله هم انفارمیشن زی د سنه د مختلف ارګن نه برین ته یا د برین نه مختلف باډي پارټس ته ځي کنه د سپوج باندې زی دا په یو خاص شکل کې یو د خاص شکل د موږ سوای دغه ته ولې کېږي نر امپلس مطلب زوم په باډي کې چې کم د میسیجز ټرانسمیشن کیږي هغه په کم فارم کې کیږي هغه په یو خاص فارم کې کیږي چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي نر امپلس نو دا نر امپلس وړل دا چا کار دی د زوم سره د نرس د کم چې نروس ټیشو دی د کار دی شو اوس موږ دا د مونږ کېږي په کوم ځای کې نو خبره اساتئ نروس ټیشوز مونږ کېږي په کوم ځای کې په برین کې په سپاینل کارډ کې او په نرس کې دا مونږ کېږي مطلب زموږ برین هم د نرو ټیشو نه جوړ دی یا نروس ټیشو نه جوړ دی زموږ چې کوم سپاینل کارډ دی دا هم د نروس ټیشوز نه جوړ دی او زموږ چې کوم نروس دی هغه هم د څه نه جوړ دی هغه د نروس ټیشوز نه جوړ دی صحیح شو نو دا اوس په موږ په دې لیکچر کې څه وی مونږ په انیمل کې چې کوم ټیشوز مونږ کېږي دا غي په باره کې خبره کړه سلور د دې میجر ټایپس دي او په دې سلور کې بیا نور هم ټایپس راځي هغه مونږه سره د एग्जांपल سکړل هغه مونږه ایکسپلین کوي شو نو د دې چې پوردا ټاپک ختم شو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به د یو نوې ټاپک سره ملاقات کوم ثانک یو سو مچ او د نوٹ جوړولو لپاره د دینه سکرین شاټ واخلئ